بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې هم مونږه بلکې هر لوبډله میدان ته راځي نو هغه د ګټې لپاره راځي. نو مونږ هم نن پوزټیو مایند سیټ سره راغلي وو چې په تېره لوبه کې مونږ کوم میسټیکس کړي وو هغه مونږ په میټینګ کې هلکانو ته په ګوته کړل. نو تر څه حده پورې هغه میسټیکس چې کوم وو مونږ تکرار نه کړل. نو همدغه وجه ده چې مونږ لوبه وګټله. نه لوبډل مشري خو ما مخکې هم داخلي لوبو کې ډیره کړې ده چې کله هم زه لوبډل مشر یم نو زما کارکردګي نور هم ورسره ښه کېږي. نو کوشش کوم چې انشاءالله لوبډل دپاره هغه لیډینګ فرام د فرنټ چې ورته وایي ایز ا کیپټن کوشش کوم چې په آینده میچونو کې لیډینګ فرام د فرنټ کوم، یعنې خپل پرفارمنس باندې هم لږ فوکس وکړم. نو انشاءالله الله مهربانه ده میچونه پاتې دي، کوشش کوم چې خپل طرف نه هم یو څه ډیلی ورکړم ټیم دپاره. زما په نظر ټولو لوبډلو ته که چېرته وګورې نو هغې سره هر یو پیکیج ته ده، بیټینګ، ټاپ آرډر، میډل آرډر، همدارنګه آلراونډران، فاست بالران، سپینران. نو زموږ لوبډله هم همدغه شی ده، موږ سره هر یو ډپارټمنټ نه کسان شته دي. نو هغه چانس ورکول داسې چې 15-14 کسان یې په لوبډله کې، فکر کوم 14 کسان یې، نو ټولو ته چانس ورکول. نو موږ کوشش کوو چې په هره لوبه کې هغه خپل ټیم بیلنس هم وګورو او هلکانو ته چانس هم ورکړو. بالکل یو څه ایډوانټیج ته، ځکه چې زموږ اکثره لوبغاړي که تاسو وګورئ دلته په خوست په همدې لوبغالي کې فکر کوم ما پوښتنه وکړه په هفته کې 2 میچه کوي دوی. نو 2 میچه ډېر زیات دي. نو په دې لوبغالي باندې دوی ډېر میچونه کړي دي، نو دې سره مخته دي. نو یو څه ایډوانټیج ته دی هغه هلکانو دپاره. که چېرته تاسو وګورئ نوید عبید پرفارمنسز ډېر ښه دي په دې ټورنمنټ کې. شاهد کمال، نن یونس یو ډېر ښه اننګز وکړو، رحمان الله هم ښه لګیا دی. نو ټول هغه د خوست هلکان چې دغلته لوبه کوي نو هغوی ډېر ښه پرفارمنسز کوي. نو یو څه ایډوانټیج شته دی د دې. انشاءالله ټورنمنټ ته چې مونږ کله په اوله ورځ باندې راغلو نو مونږ میټینګ کې سره همدغه خبره وکړه چې زموږ تاسو هدف به وي چې مسانک لوبډله یو ځل بیا اتله کړو، او همچنان زموږ د ټولو هدف هم دا و چې هر یو کس انډیویجوال خپل پرفارمنس هم وکړي. نو یو پلیر چې خپل انډیویجوال پرفارمنس کوي نو هغه پرفارمنس ټیم ته ځي. نو کوشش هم دا دی چې انشاءالله اتلوالي وګټو.